زما خبر دا وچو عثمان ذی نورین مبارک د سرور کونین په منبر مبارک ناس دی دا ډیر خیسته منبر دی دونه خیسته منبر دی چې خپل لړم داسې مې سو پیری خپل کا مې دا هغه منبر دی چې دې سره د سرور کونین لاسونه لګېدلي دي او دې سره د سرور کونین خپې مبارکي لګېدلي دي او بدن مبارک لګېدلي دی او چې کوم بدن چې د حضور مبارک دی کومه خوره د حضور مبارک د بدن سره لګېدلې ده دغه خوره الله ته د عرش برین نه د حضور د خاطر الله ته محبوبه ده ډېره ګرانه ده هغه خورې قیمتي دي هغه ځایونه قیمتي دي خدای خو دې موږ او تاسو ټول ورله بوځي د ډېرو آدابو سره ورسره وایي ښه ځکه چې ادب سړی کوي او دې لاړ شي ډېر خیر به راوړي که بېادبه سړی لاړ او دې بیت الله شریف ته او بیا مدینې منورې ته چې راځي نو بېدبي به شوي نو صفر پټه صفر به راشي بېادبه سړی دا د خدای خوښ نه دی خدای دې موږ ټول د بېادبو نه بچ کړي باغیان راځي بېادبه دي باغیان راځي خو څه دي جي نن تاسو ګورئ بېادبه وګوره کنه څوک به وایي رسول الله دا وایي څوک وایي ابوبکر دا وایي څوک وایي عمر دا وایي زه کله ناکله مې دا دماغ وړه کړي چې حضرت تا ته چې څوک په تقریر کې دو نه وي چې حضرت العلام او فلان او فلان تندې دې را بوټ کړي که نه وایي زما د طبیعت منافق زما القاب دې ونه وي داسې د بېادبۍ لفظ دې وي او حضور مبارک ته وایي رسول الله دا وایي زه وایم هغه شونډې دې خدای پاک د پیغمبر په مینه باندې مزینې ولري چې هغه زما د نبي دا نامه په ډېره ډکه خوله باندې واخلي په ډېر احترام یې واخلي او دوی وایي چې زمونږ ښکلی پیغمبر محمد رسول الله او بیا ډکه وایي صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم او درانه الفاظ وایي زما داړه ورته دعا کوي مې خدای دله ډېر خیر درکا چې ستا دا خوله د حضور مبارک داسې د محبت الفاظ استعمالوي څوک وایي ابوبکر هلکه کوم ابوبکر عام ابوبکر دی کنه د حضور صحابي دی نو داغه نامه خو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ صحابیات نمالی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی مریم علیہم السلام اغی مبارک ادب الفاظ ویا ادب الفاظ دی خدای زما استا په جبو باندې راولي او دا ادب په کوم ځای کې اوس ملاویږي د هر څه دپاره خو مدرسه شته خو د ادب مدرسه به کوم ځای پیدا کې د ادب مدرسه د نیکانو خوا کې ده پام کوئ چې سبحان الله ونه وایي نیکانو خوا له لاړ شه قسم په خدای چې د جومات ادب کې به ټول خلک خاموش ناست دي لبې د الله ذکر کوي تسبیح به وړئ دقه خوند کوي د نیکانو صلحاو دا محبت تم الله نصیب کی راځئ بېادبه ګوره ښه بېادبه راله مسجد نبوي مبارک ته اے ګلو راځئ د جمعې مبارک ورځ ده د سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مسجد نبوی مبارک دے د سرور کونین مبارک جماعت مبارک دے نمبر ایک بے دبی د جماعت کئی دویم نمبر د سروری کونین د مدینی منوری د جانان مبارک جنگل مخامخ کاری ایک گلنو دا پتا وطن لگی گی چی دا بے دبی کوما صراحتن یاتو ندیلا ترفوا اصواتکم فوق صوت النبی د نبی په آواز باندې آوازونه مه بلندوئ خبر بنئ عمل بم برباد شي دی د دغیر زړوزی مبارک پرون ساتلا دا آغا جنگلو پروان کئی چھ پکنزے کی دا عاشقانو پخلی بانی دا
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين صلى الله عليك يا محمد رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله دا ما چکم سلام نوی دادا شقان درود دے سرور کونین مبارک دا جنگلو بخوا کی عاشقان لگی آوی دا مدینی منورے پجانان مبارک بانی درود و سلام و یو دا باغیان بے دبی کے اور حال قربان عثمانی زی نورین مبارک دا مخی تکین آستلا او چکل مخی تکین آستلا یکدم یو باغی پاسی دلو ورطوی عثمانی زی نورینا شنڈی ادروا خلدی ادروا تد سروری کونین دمدیدی بدورید جانان پا منبر مبارک بان خطبہ نشی تلاوت کولے دی دوران کی قربان سروری کونین مبارک دمدیدی بدورید جانان دی صحابی دا اخلاقون قربان شما صحابو اللہ جی با اخلاق ورکڑے ابن جریر رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی پیشکل دی پیشلو چی خبر بلشاندہ یکدمی منزکڑلو منزک کئی چی اسن فضا خراب نش چی منزی کو واپس دا مدینی منوری دی جانان منبر لراللو اعلان کئی دا مدینی منوری خلقا اے صحابہ کرامو تاسو دا مدینی منوری دی جانان دخلی مبارکی داوے نورے دلی دا کندا چه دا قریشی او کسب دون ظلم کی چه دا مکی معظمی آد مدینی منوری دا وطن ببید بیو کی چه چا دا حرم مبارک بید بیو کلا چا دا مدینی منوری دا جانان دا وطن بید بیو کلا چه تمام خلق اللہ سون سزاور کئی پکر بنو پدمونو خلق نیم سزا با اللہ دغ بید ب انسان لور کئی نیم سزا با خود دلور کئی دا ملعونان دی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درے دلو ورطوی عثمانی زی نورینا عثمانی زی نورینا زمادی دا خودی بزاد بانی قسم وی شدا کموینا تا اکڑلا دا ما پدیخ پلو غوگونو دا مدینی منوری دا جانان نوری دلی دا تا چکم خبرو کرشا خبر دا ملعونان دی حکیم ابن جبلہ باغی ناست یک دمی دی دا سید اللہ سونی و کینا حکیم ابن جبلہ دتوئی کینا پزوری کینولو دی دوران کی او بل صحابی ادری دلو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نامینا ورطوئی باغیانو دا کم خبر چی عثمانی زی نورین مبارکو کلا پا خود قسم زکاتی بینی وحی کیما مابد مدینی منوری دی جانان مبارک بانے چی قرآن نازل دلو ما باغ وحی لکلا لصحابہ کرام و عشرہ مبشروں کی ما دا مدینی منوری دی جانان مبارک دخلی مبارکی ندہ ارشاد مبارک اوری دلے حکیم ابن جبلہ دلم دالا سنی ودتم وی کینا یوم یکن بلتم لاس وی چی لاس والا راکائی کینا بلتم وی کینا
ناگن پا مسجد نبوی مبارک کی شروع غوغا شلا او داسی شروع غوغا شلا شدی ظالمانو باغیانو دون بید بے شروع کلی مخامخ د مدینی د جانان جنگلی اخکاری حضور علیہ السلام جنگلی مبارک اخکاری د کانو بارانی جوڑ کلو د ٹکرو بارانی جوڑ کلو د لٹو بارانی جوڑ کلو عثمان زندورین مبارک بانی گزارو نکی پا منبر رسول مبارک بانی ناز دے شاول آواز ورک عثمان زندورین مبارکا د سرور کونین د منبر نلان درا کشا زکتا بانی د کانو باران دے پا مخ بانی لگی پا سر بانی لگی بدن بانی لگی لاسنو بانی لگے و تویدہ کاری برداشت کو ما خو قربان زوی ما سناغا منبر پیون لگی گی چیک منبر سر زماد مدینی د جانان بدن لگی دلی حضور صلاة والسلام دا منبر بیدبیون شی قربان زددی وجن کزیدی نشما ازبا دا حضور پاک مبارک دا مدینی منوری دا جانان پا منبر مبارک دا پاس ناستے ما زبا دا سرور کونین دا امام الانبیاء محمدی مصطفیٰ ٹولوئے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا منبر مبارک نا زلان دے نشمرا کزیدی ایگلو رازی دا کارو دا گزارو نرورو سیوا شلا دا کارو دا گزارو نرورو سیوا کی دلعا او دون سیوا شلا رازی گلنو دا باغیانا مخی شلا دا عثمان زنورین مبارک سرد مدینی منوری دا جانان مبارک عصا مبارک دا عصا مبارک ور سرد حضور صلاة والسلام دا عصا مبارک تلاوار استلا او یو باغی یو بدبختا یو ظالم لگیا شلو او دا عثمان زنورین مبارک دا لاس مبارک نے غاصا واغستلا چکنی اصاد مدینی منوری دا جانان لاسو کے وقتر کھڑے دے آغا سا مبارک تیرا واغستلا یو اساد خلیل لا یو اساد کلیم دا یو اساد حبیب دا داسا کسان چیز اما پا خبر پوئی گئی گئی سبحان اللہ یو اساد حبیب دا یو اساد کلیم دا رازے گلنو دا موسیٰ علیہ السلام مسادا و دا مدینی منور دا جانان مسادا موسیٰ علیہ السلام مبارک شکل دا فرعون مقابلی لدللو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ ہوئے وما تلک بیمینک یا موسیٰ ستا پلاس کسی دی یہ لکھا اللہ تا پتہ نو جواب رانا دے ایسا کسان ادھی ایک اخی ہے ایک شیزان برابر کے اللہ و دوی لاس کی دی سدی والا اللہ تا پتہ نو اسا دا دی مقصد دو چی دی دا پیجے نکنی چی دا صدا دیکھ حقیقت پتہ دی آسا خیل نو زمام خبر میدان ترال نو زیم دا تلک مخیتکو مکر رب العالمین جل جلالو ورداوی وما تلک بیمینک یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مبارک لاس مبارک کی سی موسیٰ علیہ السلام تشریح کی قال ہی عصایا اتوکہ علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال ہی عصایا یا اللہ دا عصایا چکل تشتری شما قال ہی عصا اتوکہ علیہا دیت تکیا لگو ما واحش بها علی غنمی
गनी बीजे शिकल दा माता होगी शी नदी तपीश कंदी पानी रासन्नमा वड़ी फीहा मारेब उखरा या अल्लाह दी के नूर पे दी शिकल होगी शमा औ कले खकमा मजीदार मीवीरा लराकी चिसो में खुखदी सियुरा के केला खुरम केला रा के अंगूर खुरम अंगूर के